د پرنجی انکريشو کولو نه وروسته الحمدلله ویلو د بخاری شریف حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمای اذا عطس احدکم فلیقل الحمد لله پتاسو کې چې څوک پرنجی انکریشه وکړي نو دا د الحمدلله ووایي وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله بیا د سره موجود د ورور یا د ملګری دی يرحمك الله وایي فاذا قال له يرحمك الله کله چې هغه يرحمك الله وایي فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم نو دا دی هغه ته يهديكم الله ويصلح بالكم وایي. محترمو د پرنجی کول وروسته د الحمدلله او د نورو دعاګانو ویلو حکمتونه رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم خپل امت ته حکم کړی چې څوک انکریشه وکړي نو هغه دی د الله تعالی حمد او شکریا ادا کړي او الحمدلله دی ووایي. اگر چې په ظاهره بدته په دې الحمدلله ویلو کې څه فایده په نظر نه راځي خو که انسان دې ته د بصیرت په سترګو وګوري او د دې حقیقت ته سوچ وکړي نو ده ته به په دې کې ډېر حکمتونه رازونه او فواید په نظر راشي. ځکه د ډاکټرانو تحقیق دا دی چې د پرنجي کولو په وخت د انسان زړه او دماغ دواړه په یو ځل کار پرېږدي. دغه وجه ده چې که یو کس خبره شروع کړې وي او دی په دې دوران کې پرنجی وکړي نو اکثر د پرنجي کولو نه وروسته ورنه هغه خبره هیره شي بیا د خلقو نه پوښتنه کوي چې ما څه خبره شروع کړې وه. نو معلومه شوه چې د پرنجي کولو نه وروسته زړه او دماغ دواړه په یو ځل کار پرېږدي او دا دواړه اندامونه خو په وجود د انسان کې اهم او بنیادي اندامونه دي. که چېرته انسان په همدې حالت باندې پاتې شي نو بیا خو ژوندی نه پاتې کېږي. بله دا چې د پرنجي کولو په وخت د انسان د مخ شکل و شباهت ډیر زیات خراب او بدصورته شي. اوس چې کله د پرنجي کولو نه پس الله جل جلاله دې بیا خپل اصلي حالت ته راوستو او زړه او دماغ یې روغ کار شروع کړو نو ده ته په دې باندې اوس د الله تعالی حمد او شکریه پکار ده چې یا الله زه ستا حمد بیانوم چې تا ما ته دوباره روغ صحت او ښکلی شکل راکړو نو ځکه دی الحمدلله ووایي. بیا چې څوک موجود کس دا واوري نو هغه دې ده ته دعا وکړي او یرحمک الله دې ورته ووایي یعنی الله تعالی دې پتا باندې رحم وکړي. پرنجی کوونکی به هغه ته هم دعا وکړي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم الله تعالی دې تاسو ته هم هدایت او استقامت نصیب کړي او ستاسو حالت دې هم ښه کړي. محترمو یو انګریز ډاکټر وایي چې ما کله د پیغمبر علیه السلام دا حدیث مبارک واورېده په کوم کې چې دوی پرنجي کوونکو ته د الحمدلله ویلو اورېدونکو ته د یرحمک الله ویلو او بیا پرنجي کوونکو ته د یهدیکم الله ویصلح بالکم ویلو حکم کړی نو ما د ځان سره سوچ وکړو چې په دې دومره وړوکي کار پرنجي باندې نبی علیه السلام ولې دومره ډیرو دعاګانو کولو حکم کړی. آخر په دې کې حکمت څه دی؟ دا انګریز ډاکټر وایي چې ما د دې پرنجي حقیقت معلومولو په باره کې تحقیق شروع کړو نو ما ته د ډیر تحقیق نه وروسته دا خبره معلومه شوه چې کله د انسان د دماغو په رګونو کې هوا بند شي نو الله جل جلاله د دې هوا راویستلو دپاره دا انتظام کړی چې دا کس پرنجی وکړي نو په ډیر پریشر سره دغه هوا د پوزې په لاره د دماغو د رګونو نه راوځي. ځکه که چېرته دغه هوا په دې دماغي رګونو کې د څه وخت دپاره پاتې شي نو په دې سره د فالج راتلو خطره وي. نو اوس چې انسان پرنجی وکړي او د دومره خطرناکې بیماري نه محفوظ شي نو د دې نعمت په شکریه کې ده ته دا حکم شوی دی چې د الله تعالی حمد ادا کړه او الحمدلله ووایه. بله دا چې کله انسان په دنیا کې ژوند تیروي
نو بعضې ځایونه داسې وي چې هلته ګرد او غبار او جراثیم زیات وي، نو کله چې دی هوا په پوزه باندې اخلي نو دغه جراثیم او ګردونه هم دننه وجود ته د داخلېدو کوشش کوي. خو بل طرف ته د الله جل جلاله دی عظیم قدرتونو ته ګوره چې د انسان د پوزې په ویښتانو کې دا صلاحیت پیدا کړی دی چې دا دغه جراثیم او ګردونه را منع کوي او دننه وجود ته د ننوتلو نه نه پرېږدي او را منع کوي، بلکې د پوزې په ویښتانو کې دغه جراثیم ګرد غبار پاتې کیږي. بیا چې کله انسان پرنجی وکړي نو د دې پرنجي دا هوا دومره تیزه او زورداره وي چې د پوزې دغه ګردونه او جراثیم بهر را وغورځوي چې په دې سره د پوزه هم د ګردونو او جراثیمو نه صفا شي. ځکه که دا ګردونه او جراثیم همدلته دننه پوزه کې پاتې شي یا دننه دماغ ته لاړ شي نو دا د ډیرو بیماریو سبب ګرځېږي. نو معلومه شوه چې د پرنجي یعنی انکريشي کول لکه څرنګه چې د انسان د دماغو د صحت علامه ده، دغه شان په دې سره انسان د ډیرو بیماریانو نه هم محفوظ کیږي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم پرنجي کوونکو ته د الله تعالی د حمد ادا کولو حکم کړی دی.